السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ امید لرم چې روغ او جوړ به. دغه ویډیو چې کومه زه پلی کوم دا زه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د نفرت د خورولو لپاره نه کوم چې د دې ویډیو نه نفرت خور شي او تاسو ماته په کمنټ کې یا کنځلې ولیکئ یا بدې ردې ولیکئ. مهرباني وکړئ په کمنټ کې کنځلې مو نه لیکئ او دغه ویډیو هم د سره اخره پورې وګورئ. دغه ویډیو کې چې کومې خبرې دغه جنرال مبین کړي دي چې دا حقیقت دي، دغه ماته په کمنټ کې لیکئ چې حقیقت څه دی. دا حقیقت دی باید دا کومې د خبرې دې کړي دي او که نه دا د هسې ویلي دي. مهرباني وکړئ دغه ویډیو د نفرت په باره کې زه نه کوم، دا د مینې محبت د یووالي دپاره کوم. زما افغانستان هم د زړه سر دی او پاکستان هم د زړه سر دی. د دواړو زه سره ډېره زیاته مینه کوم. مهرباني وکړئ دغه ویډیو سره وګورئ. زما د خدای په اماني. خپل اټوم مخکې کوي چې موږ اټوم سیلاب وړی والله بالله که یو څوک اټوم ولري په دغه حال یو کیلو بینډۍ په 300 کلدار اټوم زه څه کوم؟ اوړه دې په 6000 روپۍ بوجۍ اټوم زه څه کوم؟ برق دې په 50 روپۍ کیلوواټ اټوم زه څه کوم؟ روزانه دې په ښارونو کې چاودنې اټوم دې کومې ورځې ته ساتلی؟ امریکا راغی په ابټاباد باندې حمله وکړه، د اسامه په نامه د القاعده مشر هلته په شهادت ورسوه. د تا اټوم بم کومې ورځې ته په کار راځي؟ اټوم بم په وزیرستان کې استعمالوي که په باجوړ کې که د سوات په مسلمانانو باندې استعمالوي؟ د دوی اټوم بم د څه دپاره؟ که اټوم بم لیدلی ده؟ اټوم بم نشته. داسې خبرې دي د نړیوال نه د اټوم بم په نوم باج اخلي. اټوم بم د کومې ورځې ده ساتلی؟ برق نه لري اټومي هېواد دی، اوړه نه لري اټومي هېواد دی، امنیت نه لري اټومي هېواد دی، باډرونه د ساتلی نه شي اټومي هېواد دی، فوج ته د تنخوا ورکوی نه شي. کوم اټوم؟